قدرمنو کتونکو د پښتونخوا په سترګو کې صابر جان ستاسو په خدمت کې حاضر دی په دغه امید چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله وي. قدرمنو کتونکو نن د حاجي فرید الله صاحب اجرې ته راغلی یم. ډېره لویه هله ګوله پته نشته چې بیا څه چل دی، نو تاسو ته به د دې تفصیل هم وایم څومره خلک راغلي دي او دا خلک ولې راغلي دي دا درته وایم. چېرته هم مزئ موږ سره اوسئ او دا پروګرام تر اخره پورې وګورئ. چې دې سره کوم ملګري ډېر خوشحاله شوم، ډېره مهرباني او ستاسو د ټولو ډېر ډېر مبارک. د هغه د ټیم د سیکیورټي والا او د دغه دواړو وروڼو چې کوم نن د هغې ورورولي جوړېږي، یقین وساتئ چې دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. ځکه چې ما نه مخکې د تحصیل چیرمین صاحب دا من خبره وکړه زما په خیال چې په دې پښتنو کې د امان خبرې کول ګناه ده. ګناه ځکه ده چې موږ په هر شکل باندې شهیدان کېږو. هر کس په دا وعده کوي چې تاسو به وایئ چې الحمدلله. دا خبرې به نه کوئ چې دا جرګه تورو شو، دا سپینو شو، دا کږو شو، دا داسې شو، وګوره که داسې شوي وي او که داسې شوي وي. دې پسې رستو بلا لویه کیسه پرته ده. تاسو وګورئ څومره ښکلي ښکلي خلک په دې دښمنۍ کې او بیا په مومنټو کې خدای تاسو خوب کې ماله په دې خبره کې وګورئ هر کور په دې دښمنۍ باندې مبتلا و. د دې ښایسته ځوانانو په سر باندې په برکت باندې د دې د مشرانو په برکت الله پاک دا لعنت اوس ختموي ډېر ښایسته طریقې سره. ښکلي مشران دي، طریقې سره لګېدلي دي. زموږ ورته ځان هر وخت حاضر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول زه د دې جرګې چې دا کوم مشران دي د دې شکریه ادا کوم، دا کوم مدعیان دي د دې شکریه ادا کوم چې دوی دا خبره سره ومنوله. په دې جومات کې که موږ وګورو نو ګیر چاپېره زیات تعداد په دې جومات کې د ځوانانو دی او تاسو ته مخامخ چې دا کوم مشران ولاړ دي نو که تاسو وګورئ نو زمانې د الله په پاک ذات قسمې که په روزانه وګورئ تاسو او روزانه یوه جرګه شي نو دا مشران اوزګارېږي ترې نه. نو ای مشرانو، ای ځوانانو او ای د دې وطن پښتنو، د دې مشرانو دا هلې ځلې دا صرف دې لپاره دی چې په دې وطن کې امن شي او د دې امن بنیاد چې کوم دی تاسو ځوانان یې دغه سوچ بدل کړئ چې بهادر سړی د ټوپک والا دی، دغه سوچ بدل کړئ چې بهادر سړی د ویشتو والا دی، دغه سوچ بدل کړئ چې بهادر سړی چې کوم دی د دشمنو والا دی. دا مشران تاسو ته دا وینا ستاسو په کوڅو کې کوي چې ای د وطن ځوانانو بهادر سړی چې کوم دی هغه دی چې دی مور او پلار ته سیر وړو ګټي، حلاله مزدوري وکړي، خپله مور خور
په حیا عزت کې وساتي او په وطن کې هر سپینګری هر ځوان او هر چې کوم دی د دې وطن شهري د دنه په امن کې وي. نو د دې مشرانو د وینا مطابق د دې جومات نه به چې کوم دی په دې احس سره باندې وځو چې څومره په دې ولاړو کسان اواز اورېدونکي چې څومره د چا به د دشمنۍ وي نو انشاءالله د الله د رضا لپاره به عفو درګذر کوو او بجانې به انشاءالله ختمو. نورې به دا خپلې میندې خویندې دا نه بې ستره کوو. دا خپل مشران به دا به نور نه جوړو. دا خپل ځوانان به دا به چې کوم دی دې وینو له نور انشاءالله نه ورکوو. زمونږ د دې سوړزو خاورې ته تاسو چې څومره د مومندو د کمې حصې نه دا کم سپینګیري مشران ځوانان راغلي نو تاسو ټولو ته د سوړزو د خاورې د بچي بچي د طرف نه په خیر رالی وایو. الله تعالی دې تاسو ډېر خوشحاله لري. ستاسو په دې ناسته په دې ولاړه کې که زمونږ د مېلمستیا کوم حق تاسو چې کوم دی و او هغه مونږ ادا نه کړلو نو مونږ د تاسو نه په هغې باندې معافي غواړو. انسان ډېر کمزوری دی خو زمونږ دا یوه خبره سره ومنئ چې بدي چې کوم دی دا ختمه به انشاءالله د نن نه پس او د ځوان ټول په لاس کې به انشاءالله قلم وي. والسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما دلته د خلیلو د مومندو او د بهر نه زموږ د دې علاقې ایسچو صاحب دا د مطرې صاحب د ورسک روډ او دا ګڼ خلک چې کوم دي نو دا د خلیلو د مومندو دي او علماء کرام او دا څومره چې مشران دي دا نوجوانان او دا دواړه را روان وروڼه چې دا کوم دلته موجوده دي تبې حرمت عدالت تباه کېږي. زما په خدای قسم ما چې د خپل کلام پاک احترام وکړو ما که د خپل کلام پاک عزت وکړو نه ولا دشمني نشته نه ولا نفرتونه نشته. د خدای په لیک باندې دا خلق وګورئ د خدای په لیک باندې توبه استغفار وکړئ د خدای په لیک باندې نفرتونه ختم کړئ انسان وګورئ د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتی وګورئ د الله بندیان وګورئ. ای دوستانو مشرانو ډېر نیک وخت پاتې دی ډېر غټ غټ خلک موږ ولیدل چې لاړل چې 1500 ټوپک بار به ورپسې وو 100 ټوپک بار به ورپسې وو. څه شول والله کې په دې دنیا کې شته څوک یې نام و نشان هم نه لري څوک یې نام و نشان هم نه لري څوک دا د خلکو سره تعلق نه ساتي. دوستانو مشرانو سوال راته کوم داسې به څوک په دې محفل کې د الله د رضا لپاره چا چې څلور میاشتې نیله بولي او د دې روغې په وساطت باندې چې زه به د اخلاص نه څلور میاشتو لیدم لاکونو چرګې درنه د اخلاص سره چې د خدای د رضا لپاره دوستانو نفرتونه ختم کړي څلور میاشتو لیدم او د الله د رسول د دین د محنت کار وکړو. مبارکي ورکوم او بیا شکریا ادا کوم او هغې نه بل چې کوم دی دا ولاړ مشران د دې شکریا ادا کوو او دغه ټولو ډېرې ښایسته خبرې وکړي خو د الحمدلله دا یو خبره زما ډېره زیاته خوښه شوه دی ډېره زیاته لکه ټول مشران خواري کوي خو لکه زما ته ډېر ټایم ورکړی هم دی وایي چې دا مشران مه خفه کوئ او کم از کم دغه خلیل مومندو کې دي کې د هر کلي خلک شته چېرته مې چاله مشر دي په سپک نظر ورته مه ګورئ خدای م ډېر خوشحاله ساته عزتمن شئ او دا جوړه د خدای کامیاب او کامران او خپل فضل خپل ځای ته ورسئ او باقي په دې وطن په دې خلیل مومندو کې مونږ هر مونځ کې سوال کوو غټې بدې بیماری دي یا رحم الراحمین دي په خپل رحم ختمې کړي حواضر مجموعي مونږ ټولو ته خیر پېښ کړي ډېره مننه والسلام. ډېره مننه. نور به خبرې اترې نه کوئ بلکل خاموشۍ کې به یې ملک فیاض چېرته دی؟ ملک فیاض دلته مخکې راشه او خپله ډله ځان سره چې ستا کومه ده هغه ډله ځان سره کښېنوه او فرید کاکا ستا چې کومه ډله ده چې ستا یو ملګری پکې پاتې نه شي هغه جوړ شي مولانا صاحب تاسو مولانا خاموشي 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 کینینا کینی چې دا یو قسم موږ را باقی را سوريږي داخله مهرباني وکړئ ټول مشرانو سره د راجو شي که قرآن پاک ته د کومو ملګرو لاس نه رسي نو د خپل مشر په اوږه باندې لاس کېږدو د هغوی په لاس
وي دا ملګري چې کوم دی بله دا یو خبره ولې دا اکثر بعضې خلک دا وایي چې یاره ما خو په قرآن لاس ویلی دی ما زما د استاد سوسبل او ما ویلي نه دي یا زه به دغه مکرم نه به دا علماء کرام ناست دي دا ګورې پشته تر هم پشته پورې دا قسم وشي نو دا قسم چې کوم په دې جومات کې په دې کې د فرید کاکا دي چې څومره خاندان دی که هغه دلته په موقع شته او که نه دا د ټول خاندان لپاره دی د ریاض دی چې څومره خاندان دی که دلته په موقع شته او که نه دغه د ټولو لپاره دی مولانا صاحب لاس کې دی بسم الله قسم مې د الله په ذات باندې د الله د پاک کلام مې په ما باندې ګواه وي د دې جومات کې دا څومره مسلمانان دي دا د ټول په نوم باندې ګواه وي د جومات دا پاکه خاوره دې په نوم باندې ګواه وي چې زمونږ په یو بل سره کم بد و د نن نه پس مستقل ختم نه به په ښکاره کوو نه به په پټه کوو نه به په خپله کوو نه به د بل په ذریعه کوو زمونږ چې څومره خاندانونه دي دا د ټولو لپاره دی او زمونږ خپل خاندانونه د الله د پاک کلام ګواه کوو او د الله په ذات باندې قسم کوو چې آینده به همیشه د یو بل د بدو نه ځان ساتو او یو بل ته به د عزت په سترګه ګورو دعا کوي دا د علاقې ډېرې ډېرې کورنۍ دي
او انتهایی شریف او سم خلق دي خو کان دی ما د پته زموږ کې ما دا ټیک دی وکړو قسم دی چې نن ولې ما دې ملګرو ته وکتل نن د دې سپوږو له لاسه نن د دې د بل مالونو له لاسه خسته خسته خلک دي خو چې ما ورته شریف ویل نو بعد ملګرو پکې وخندل حالانکې د علاقې خسته خلک دي د علاقې ډېر خلک دي چې ولاړې سی سی پي ته په دې کې سټیټ اډر کړو او دومره سخته وینا وه چې د دواړو لپاره د کور عزتیانې وي خو زه ورته عزتداره ځکه یم چې د خپلې خور مور عزت یې وکتل او د پته نشي د څومره کالو نه دې دا بدیله روانه وه او الحمدلله چې په دې کې دا یو څو مشران راکېناستل یو پکې د ډي آر سي چیرمین ډاکټر فرید الله بل خواجه لالا چرته دی الله دې ولې ډېر عزت ورکړي لږ ناممکې شه دویم عظمت چرته دی دریم مقبلي خان څلورم زرعلي خان دا کسان راغونډ شو په الله یقینو که دا درېیمه میاشت ده که نه درېیمه میاشت چې د ټولو په ګډون جوړ خو زما ورونو څه دپاره د دې کورنۍ عزت دپاره ملګرو ورته ډېرې ښکلې ښکلې خبرې وکړي د سبق خبرې درته وکړي چې دې نه سبق نالو زموږ او ستاسو بدقسمتۍ دي دا څومره چې ولاړ یو لږ وکړي دی دا څومره چې موبایل یې نیولی شوي دي زه نن صرف یو خبره در سره کوم دا اوس موجوده یو غټ اختر تېر شو دې کې یو ماشوم سره ناست وم ویل بچې د چا زوی وایي د فلاني نامې ځکه نالم چې هغه ټول پېژنې د هغې نه شل ورځې مخکې په معمولي یو ځمکه باندې د دواړو جلپه شو او ځمکه وه مرداره د بل وه دغه فریق لګې شو دغه کسې جوړ شو اوس لږ تاسو ټول سوچ وکئ چې دا کوم کس لګې شو د دغه ماشوم پلار یې وویشتو دا راته ووایي د ده ځوانه ښځه وه که نه وه کونډه شو که نه شوه ټول عمر در په در شو که نه شوه در په در شوه که نه چا د لاسه دغه یو ظالم د لاسه دې ډخ ته رسولی که نه یو خو په کلنګ باندې سړی ویشتلي یو دې دې د خپلو بچو باندې رحم وکړي دې دې خپلې ښځې باندې رحم وکړي دا مخامخ کې دې دې ته نه رسي چې هغه ډزوګي که زما ورور دې خبره تاسو ته دا وه په سوال مې درته ویل چې خپلو ملګرو ته خپلوانو ته په دې باندې سوال وکړئ چې دا د ډز کیسه ختمه او مخالف دې حد نه مه رسوئ چې هغه در باندې ډز وکړي او ستا ښځه او کونډه شي او ستا بچي یتیمانان شي بسم الله الرحمن الرحیم دا کومه فیصله دواړه فریقو ته په هره جرګه کې موږ یو خبره کوو چې مشران کومه فیصله وکړي هغه د دواړو د خیر دپاره وي د دواړو د کور د جوړولو دپاره وي که کوم یو ملګري کوم یو فریق باندې کومه خبره ټیکو نه لګېده هغه به نه شور جوړوي نه به د هغې مخالفت کوي ځکه چې د دې دواړو فریقو منځ کې د الله ډېر لوی کلام کېښی شو او بیا د الله په کور کې شو ستاسو د یو بل لپاره زړه پاک شو د اوو پښتو ړونه ستاسو یو بل سره چې دی نو پاک دي ستاسو د یو بل دوستانو لپاره ستاسو د یو بل خپلوانو لپاره د ټولو لپاره ړونه پاک شو که د کوم ملګري په دې فیصله کې په یو ټکي پوه نه شي یا یې څه شک شبهات دي نو هغه به وروستو سبا بله ورځ ما سره زرعلي سره مقبلي لالا سره او عظمت سره دا به راشي
کې باندې ورسره چې څه خبره وي ان شاء الله تعالی عزیز هغه خبره به حل کېږي خو ستاسو په خپلو کې یو بل سره کار کوي کوم دا فیصله چې سناو شوه سناویږي او کوم کسان وشو دا یو خبره ذهن بیا وختي د صدر صاحب وویلې دا که دلته څوک وو او که نو فرید کاکا ستا او ملک فیاضه که ستاسو منځ کې څوک وو او که نو دا قسم ټول د هغې دپاره دی دېرش مرلې عصمته لږ دلته راشه ماله عصمته یا مطبعي دلته مو دې پاره دېرش مرلې چې کوم باندې د ملک فیاض هوا د ژوندې والا هغه دېرش مرلې د موږ د جرګې پرېکړې فرید کاکا ده خو د دغه دېرشو مرلو بدله کې به فرید کاکا هغه ده د دې په عوض کې یا بل نتیجه ورکوي او یا به د دې عوض دغه دې د مطابق د مشر په غوښه ریټ په ورکوي ملک فیاض چې ورته کوم انتقال وکړي که د لسو کورونو انتقال یې ورته په دېرشو ټوکو نو هغه والا فرید کاکا به د لسو مرلو هلته ورکړي که د شلو که د پنځه که د دېرشو مرلو انتقال یې ورته وکړو نو فرید کاکا له به دېرش مرلې چې دی نو یا د هغې وسې بدل کې ځای او یا د هغې هغه ځای مطابق د ریټ پیسې ورته ملاوېږي دې کې یو زخمي د فرید کاکا د طرف نه کس زخمي شوی و د ملک فیاض د طرف نه د هغه زخمي لپاره دې جرګې مناسب کومه خرچه چې ایښې ده کومه طریقه باندې چې د مشرانو سوچ کړی دی هغه به ملک فیاض فرید کاکا ته ادا کوي د مشرانو په لاس باندې زخمی چې کوم د فرید کاکا نه زخمی و د هغې لپاره کوم تاوان چې ایښی شوی دی په ملک فیاض باندې هغه ملک فیاض فرید کاکا ته ادا کوي کوم لښتې چې د ملک فیاض حجرې سره چې کوم لښتې تېر شوی دی فرید کاکا د تګ راتګ مسله ده چونکې د حجرې د ملک شاته چې کومه لاره ده نو فرید کاکا ته هغه لاره کولو ده په هغه لاره به راځي که فرید کاکا ته چا په هغه لاره باندې اواز وکړو نو د هغې مسله به ملک فیاض حل کوي هغه ملک فیاض کر دی فرید کاکا ته به لاره کولو وي د محب الله د فرید کاکا چې کوم کور بند شوی و محب الله والا هغه کور ورته آزاد شو کور ورته کولو دی کور به هېڅ قسمه څوک هم نه بندوي دواړه فریقه فرید کاکا ملک فیاض یو بل نه به د هېڅ قسمه د تاوانونو چې هر قسمه په دې باندې کې هر څومره نقصانونه څه شوي راشوي یو بل نه به د تاوان ادا کولو کوشش نه کوي او نه به غرض کوي نه به یو بل ته د تاوان وایي ښه کچري د فرید کاکا خدای دې نه کې بل چا سره مسله نو ملک فیاض به هغه خلکو سره نه ودري کچري د ملک فیاض چا سره خدای دې نه کې معامله راغله فرید کاکا به هم پابند وي هغه به بلکل هغې سره ملګرتیا نه کوي هېڅ قسمه ملګرتیا به نه کوي د ملک فیاض په خاندان کې چې څوک هم ځمکه خرڅوي هغه به د خرڅوي د ملک فیاض په خاندان کې چې ځمکه خرڅېږي فرید کاکا به هغه ځمکه هغه صورت کې اخلي چې ملک فیاض نه اخلي او بیا فرید کاکا چونکې قرآن شو هغه ملک فیاض ته تپوس کوي نو بیا فرید کاکا د اخیستو حقدار دی د فرید کاکا جایداد د ده خوا کې څو پټې خرڅوي د هغه د خاندان وي چا د فرید کاکا د خاندان کس وي او هغه پټې خرڅوي ملک فیاض به نه دي که چېرې د فرید کاکا
فصلاوه نو بشکه فیاض ملک بیا د هغې په کور کې د هغه خپلوانو کې چې دا پټۍ اخیستې شي څومره د دې ملګرو کوم چې د فرید کاکا ډله وه او کوم چې د فیاض خان ډله وه دی به د ده په ډله باندې هېڅ قسمه اواز نه کوي د دې هغه نه پس فرید کاکا به د ده په ډله باندې هېڅ قسمه اواز نه کوي ځکه چې دا کومه فیصله مونږ لیکلې ده په ریټن کې ده دا فیصله به سبا هفته ده که نه سبا به دا لیکلې کېږي په ډیارسي کې د پیر په ورځ باندې به دا سی سی ټي صاحب ته ځي کوم سړي چې شک کي زما موبایل کې بېګا د 10 نیمې بجو د سی سی ټي صاحب ټول ریکارډ پروت دی په دې کې سپیشلي ریکارډ غوښتی دی چې دا به ما ته راکړي ځکه ما تاسو ته خبره ونه کړه چې کوم په دې را روان هفته کې کېدونکي وو خو الله رب العزت د مشرانو په لاس باندې خیر کړو نن نه پس دا ټول وروڼه دي قدرمندو کتونکو یو وار بیا هر کله ستړي مشي په خیر رالی څنګه چې ما د پروګرام په آغاز کې ویلو چې د حاجی فرید الله صاحب په اجره کې چې دا کومه حله ګله ده او دومره خلک راغلي ده د څه په وجه باندې راغلي دي نو تاسو د حاجی فرید الله صاحب د خولې نه به واورئ چې دا د څه د وجې نه راغلي دي. فرید الله صاحب السلام علیکم او ستړي مشي. وعلیکم السلام ورحمت الله. فرید الله صاحب دا راته ووایي چې دا کوم اجره کې دا دومره خلک و څه وجې نه راغلي؟ دا د خوشحالۍ دپاره راغلي وو ځکه چې زمونږ د مسلمانانو دپاره اختر خوشحالي وي که نه دا خو منې که نه روژه خوشحالي وي خو زمونږ خاص کر خلیل مومن چې دی که نه مونږ پښتنو له زمونږ دومره په دشمنو کې لتاړ یو که نه او دومره بېعزته شو دومره ذلیله شو رسوا شو بچي مو د تعلیمونو نه ووتل لوڼې م چې دی نو بې حیا بېعزته شوې نو مونږ له بیا داسې قسمه واقع چې راشي یعنې د روغې ورځ دا زموږ دپاره ډېر د خوشحالۍ وي نو اوس مثال دا عصمت وای ما سره په دې روغه کې و که نه یو مقبلي ورور مې و دی ویل چې یاره بس مونږ یو 5 کسان راشو به دلته به قرآن ورکو ورغاړې به سو ما ورته ویل زمړه 10 کسان راشي دی ویل ټیک شو موږ 10 ته وینا وکړو دواړو فریقو 10 کسانو ته وینا کړې ده خو تا وکتل چې د خپې خو زینو نو صابر بای څنګه چې ما ته ویل چې مسلمان دپاره د خوشحالۍ ورځ اختر ده او روژه ده خو او د حج ده او اوس زمونږ د پښتنو هغه هم خوشحالي ده خو زیاته خوشحالي اوس مونږ دپاره چې دی نو روغه شو ځکه چې د روغه د لاسه زمونږ نسلونه تباه او برباد شو. درته ووایه دا روغه د چا و؟ دا جی د شابخیلو یو ملک فیاض چې د والد صاحب نوم ملک سید خان ډېر مشهوره هستي وه او یو فرید کاکا دا دواړه د شابخیلو د 28 سال نه دا بدي را سټارټ وه په دې کې بلا کوشش شوي دي خو بس ناکامه به شوي خو دا ځل سی سی پي صاحب سره لدی الله ډېر ښو کړي او زمونږ اس اس پي اپریشن زمونږ اس پي صاحب زمونږ ډي اس پیان صاحبان الله دې ول ډېر عزت ورکړي په دې بدې کې موږ سره ډېر کومک وکړو ډېر مدد را سره وکړو نو په دې وجه باندې چې دی نو دې مشرانو ته دې غاړه م کېښوه او په ډېر زر ورته ځکه وایم چې 2 میاشتو کې م را جوړه کړه ډېر کافي وخت یې واخیستو. ښه درته ووایه نوره فیصله خو مونږ ریکارډ کړه هغلته کوم خلک چې د دې فیصلې نه انکار وکړي یا خلاف ورزي وکړي جرم یې څه دی؟ جرم دا ده چې شکر الحمدلله زموږ په خلیلو مومندو کې دا شی شته چې کوم مشر جرګه کوي بیا تپوس هم کولی شي 50 لک روپۍ جرمانه هم ورته چې دی نو واوروله 50 چې کم کس د جرګې نه انکار وکړو ابه 50 لک روپۍ جرمانه ورکوي او د هغه خلاف عدالت هم سی سی پي صاحب له به ځو خو تاسو وکړه الحمدلله څنګه خپلو کې یو بل په خوشحالۍ غاړې ورکړي. صابر جانه ګورې بدیداره ټول ستړي دي منم ټول ستړي دي خو صرف زما استاد تګ و خواري پکار ده بس دا خبره اخیری پس یو 2-3 لفظونو کې که څه پیغام ورکړي. پیغام دا ورکوم د خپلو پښتنو وروڼو له ټول لړومبی مشرانو له چې د الله خاطر وکړي خپلو بچو نه ټوپک واخلئ او خپلو بچو نه چې کومې چې ورلي دا موبایل ترې واخلئ او بل
خپل بچونه دا تاسو کوي چې بچي تاسو سره د قیمتي موبایل د کم ځای نه راغلی دی آیفون بچي زما 100,000 روپۍ تنخواه ده تاسو سره د آیفون موبایل د کم ځای نه راغلی دی چې کم پلار د زوی نه تاسو کو د آیفون کم پلار د زوی نه تاسو کو چې تاسو په دې کوناټي د تماچا ولې تړلې ده اسم نشته کم پلار د خپل زوی نه تاسو کو چې بچي ته د شپې لس یو پورې کم اجره کې او په بیٹو کې کو پلار کو سو کې چرته ناسوي اسم نشته امن دی الحمدلله صحیح ډیره زیاته مهرباني قدردان شي صابر بھائی الله دې خوشاله ساته عزت خاوند شي مهرباني قدرمنو کتونکو دا ټول ستړي تاسو کتي د حاجی فرید الله صاحب حجره وا او د دې په سربراهي کې دا روغ او چې هر چرته سلام خوشاله ساته تل بریالي اوسي تل ویلا پامه